السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په تاسو کې به زیاتره کسان ګوګل کیبورډ استعمالوي. نو په ګوګل کیبورډ کې یو ډیر خوندور اپشن ده چې کېدای تاسو ته د اوسه پورې له هغه اپشن څخه فایده نه وي اخیستې. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته هغه اپشن درښیم. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ګور دوستانو، کله چې تاسو نوې اوپو موبایل واخی یا ویو موبایل واخی یا شاومی موبایل واخی، نو په هغه موبایلانو کې بای ډیفالت ګوګل کیبورډ ولاړ وي. نو که چیرې تاسو په موبایل کې ګوګل کیبورډ نه وي او دغه کیبورډ په خپل موبایل باندې لګوي، نو تاسو به سمپل له پلی سٹور څخه ګوګل کیبورډ ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی ده. نو دوستانو، اوس راځو تاسو ته په ګوګل کیبورډ کې هغه اپشن درښیم. ګور دوستانو، مثال دلته اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل خوښې میسج چاته ولېږئ او دغه رقم د هغه سټیکر چاته ولېږئ، نو هغه اوس تاسو په ډېرې اسانۍ سره دلته کولی شئ. نو دلته ګوره دوستانو، یو اپشن ده له موږ سره. په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه اپشن باندې دلته کلیک وکړئ، ګور په دا کونج کې سرچ بټن راغلی. په دغه سرچ بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ، مثال د زور ته لیکم آی ام سوري، دا ما ورته ولیکئ. دا ما سرچ کړئ. ګوره کله سیم دا ما سرچ کړل د آی ام سوري ریلیټډ سټیکرانې ما ته راوړل. ګور تاسو کتلی شئ، مثال زه دغه ورلیږم. دا ما سینډ کړئ. دغه رقم لم بیا په سند بټن باندې کلیک وکړئ. ګور دوستان، تاسو کتلی شئ. نو دغه تاسو په ګوګل کیبورډ کولی شئ. خالي په دغه نشان باندې کلیک کوئ. کله تاسو په دغه نشان باندې کلیک وکړئ، دلته سمپل سرچ ته راځئ. په سرچ بټن څخه کله تاسو کلیک وکړئ، مثال ما دلته تھینک یو ورته ولیکئ. ګور تھینک یو ما ولیکئ. نو دغه رقم دی تھینک یو ریلیټډ دغه رقم سټیکران یا گیپ فایلونه ګوره موږ ته راوړل. دغه اوس دلته ګوره تاسې ورلیږلی شئ. ما په دې باندې کلیک وکړئ او په سند بټن باندې کلیک وکړئ. نو دغه دوستانو په ګوګل کیبورډ کې له ځانه راځي. خلک تاسو ګوګل کیبورډ انسټال کړئ، نو دغه اپشن به تاسو ته راوړوي. نو دوستانو، کوم چیرې دغه اپشن خوښ شوی وي، نو ویډیو در سره لایک کړئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، تر څو هغه هم له دې څخه خبر سي. او دوستانو، داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.